او چې کله سړی پر اوداسه باندې کښېني د اودس یو ظاهر دی او یو د اودس باطن دی. ظاهر د اوداسه دا صفائی کول، لاسونه ولل لاسونه صفا کول، او خوله ولل خوله صفا کول، او فز ولل فز صفا کول، او پر مخ باندې پر لاسو باندې پر پښو باندې اوبه تیرول. نو دا اوداسه یو مقصد ظاهری صفائی ده. او دی کې د مسلمانو د کافر په مابین کې امتیاز او فرق هم ډیر ناراضي. لکه څنګه چې مسلمان د صفائی عادي دی او ځان له صفائی پیدا کوي، کافر هم دغه رقم ډیر ځله خپل ځان صفا کوي او د خپل بدن اندامونه په اوبو باندې مینځي. لیکن دغه ظاهری صفائی د مسلمان دپاره دا ډیره اهمه ده، ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې ظاهری صفائی دا د ایمان یو حصه بلل شوې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت الطهور شطر الایمان، ظاهری صفائی دا د انسان د ایمان یو حصه ده، دا د انسان د ایمان یو جز دی. بیا خاص کر هغه ظاهری صفائی چې د اوداسه ده کې سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه باندې وکړي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا و چې هغې د اوداسه صفائی هغې ابتداء د مسواک کسه شروع کوله. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د هغې متعلق دا ویل السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. ورته په مسواک کې دوې فایدې الله تعالی ایښي دي. یو د مسواک په ذریعه سره الله تعالی د انسان خوله صفا کوي، او دویم چې کله د قیامت میدان کې د الله تعالی حضور ته د سړي فیشي راسي، نو د الله تعالی رضا د دغه مسواک په ذریعه الله تعالی د قیامت میدان کې انسان ته ور نصیب کوي. ما درته ویل چې کله بیا هغه ظاهري صفائی د اوداسه په شکل دا د مسواک په شکل باندې شروع سي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سنت طریقې په شکل باندې شروع سي، بیا په هغې کې الله تعالی ډېر لوی زیات برکت راولي.